بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کله چې عمران خان ونیو دی شو نو د دې بوډۍ ترور یو ویډیو راغل وه کومه چې په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل وه. اوس یو بله ویډیو راغل د ټول نه مخکې راشئ ویډیو یې وګورئ. مبارک شه شکر دی عمران خان یې آزاد کړو که نه الله ولا خیر ورکړه شکر دی ټول عمر له ولا خدای خیر ورکړه. زمونږ پښتانه تکړه دي بادران دي که نه زمونږ بادر قوم دی بادر شکر دی زمونږ بادر قوم دی پښتانه بادران دي تکړه دي آزاد یې کړو که نه. نو کومه ویډیو چې وه هغه تاسو وکته یعنې ډېره زیاته خوندوره ویډیو یې راغلی وه. د دې نه مخکې هم د دې یو ویډیو وایرل شوی وه کله چې عمران خان ګرفتار کړی شو نو دا راغی او داسې څه خبرې اترې پکې وکړې د خلکو سلومونه یې پکې واغسته چې آیا که عمران خان آزاد نه کړی شو زه به دا وکړم او دا به وکړم داسې یو ویډیو هغه یې جوړه کړې وه. د هغې نه پس بیا کومه نوې ویډیو چې راغلی وه هغه هم تاسو وکته. بیا چې کوم دی د ټیک ټاک باقاعده کم یو اکاونټ چې دی هغه یې هم ځان له جوړ کړو او مختلف قسمه ویډیو چې پې کوم دی هغه اپلوډ کوي او بالقاعده پکې چې کوم دی هره ورځ په هغې کې نوې نوې ویډیو هغه راځي. مسله دا ده چې کم پاکستان کې انټرنیټ سروس چې دی هغه پوره بحال شوی نه دی یعنی زیات تر چې کم دی هغه اوس هم خراب دی او که زیات تر کم کسانو سره چې کار نه کوي هغه ورته وی پی ان انسټایلوي. نو زه به تاسو ته دا ویم چې دا کومه بوډۍ ښځه چې ده دا هم د عمران خان د دې کم قصه چې شوه په هغې کې هم ځان له ځای وکړو او ډېره زیاته مشهوره پکې شوه. یعنې کمې خبرې چې دي هغه خبرې په داسې انداز کې کوي چې هر سړی هغه خوښوي او کم شیر کوي. لکه ویډیو ورکړوه تقریبا څه 2 میلیون د کم اکاونټ نه چې اپلوډ کړی شوی وه په هغې باندې راغلی. دې نه علاوه نور کم کسانو چې اپلوډ کړی وه هغې باندې هم ډېر زیات ویوز راغلي وو. نو بوډۍ ترور چې کم ده هغه ډېره زیاته مشهوره شوه. لکه سوشل میډیا واحد داسې یو پلیټفارم دی چې په دې باندې انسان هغه په منټونو کې وایرل کېږي. یعنې کله عمران خان ونیول شو دوی صرف په ویډیو وکړو د هغې نه پس چې دی ډېره زیاته په تیزۍ لاړه او تقریبا څه په ګنټو کې هغه بیا په لکاو باندې کتلی شوی وه. نو کومه نوې ویډیو چې راغلی وه د دغې بوډۍ ترور هغه هم موږ تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاوي کړو د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.